او دې ته وایي ګراني. زه چیرمین صاحب ښاغلي کمیشن خان صاحب ته بلنه ورکوم. السلام علیکم سر. چیرمین صاحب زه ستاسو څخه دا پوښتنه کوم چې تاسو دا ګراني تر کومه حده پورې کنټرول کړئ؟ جی ګراني نو بس خاص نه کنټرول، بیا به هم کنټرول بس. وای سترغله ته دې چیرمین ویل، دا اوس چیرمین دی امان الله صاحب. مسټر مانو په دې بلا سم خلاصوه. ته را دې خواته څه چیرمین؟ ته لکه یار ته لرې سه له منځه. د غویانو په جنګ کې چونګښ تر پښو لاندې کېږي. بارناکه د چونګاشانو په جنګ کې به اوښ تر لاندې سوی تر پښو لرې سه. ته دلته راکه دا سړی ماته ګوره دا عزتداره سړی دی، چیرمین دی د پرایز کمیټي. ظالمه څه کوې؟ دا چیرمین نه دی، دا چورمین دی. دا چورمین بیا څه ته وایي؟ چور وغله ته وایي. مین دغه دی لکه فوټبال چې درته ولاړ دی. چور دی وخت لکه باد. تاسې یو وارې پلیز کښېنئ. موږ دا پروګرام د روغې جوړې دپاره شروع کړی دی. څه روغه جوړ؟ تا زما انسلټ وکړي. تا زه د دې دپاره راغوښتی 22 ګریډ افیسر یم د پریس کنټرول عمل د وجې مې په خلکو پر دکاندارانو باندې ځان ګران کړی دی. دکانداران خپله راته وایي وایي سرجي ته داسې وکړه، مهرباني وکړه،